دا یوې خور سوال کړی دی چې د دې وروځو په دې منځ کې چې کوم ویښته راخیږي د دې لرې کول څه حکم لري. اول خو معروف حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی په نامسه او متنمسه باندې. هغه زنانه چې د وروځو ویښته وباسي او څوک چې ورله وباسي پرې دواړو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. خو که موږ سوچ وکړو دې ته د وروځو په دې منځ کې چې د ویښته دي دې ته خو وروځې نه ویلی کېږي، دا خو په وروځو کې نه شمارلی کېږي، نو څه معنی پکې نشته. خو بیا هم احتیاط دا دی چې پرېږدي او که یو زنانه یې لرې کړي نو څه حرج به پکې نه وي. ولې به پکې حرج نه وي؟ ځکه چې دا په وروځو کې نه شمارلی کېږي. خو که دا زنانه احتیاط کوي لکه ځکه چې بعض علما داسې وایي، بعض علما دا وایي د دې نمس نه چې من راغلی د دې ویښتو ویستو نه دا د ټول مخ د ویښتو ته شامل دی. وي بعض علما داسې وایي ګورې د ټول مخ ته وي شامل دی، نو مخ کې په هر ځای کې چې ویښته وي دا به نه لرې کوي. دا من باب الاحتیاط کوي، زنانه احتیاط کوي. او حدیث کې راځي که نه لکه مشهور حدیث دی دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یو خبره تا شک کې چې پرېږده او وکړه هغه څه چې تا شک کې نه اچي. نور اصل دا دی چې دا په حاجبینو کې نه راځي، یعنې په روزو کې نه راځي. خصوصا داسې چې لکه یو زنانه شکل په ډېر بدرنګه ښکاري او د خاوند هم بیا بدې شي او نو هېڅ خبره نه ده که لرې کړي. دا کومه خبره چې ما وکړه دا من باب الاحتیاط ده. که چېرته معمولي غونته کړي نو نه دي چیړې پرېږدي. خو که داسې وي چې د زنانه دا شکل پې بد ښکاري او د هغې د لاسه د خاوند ورسره هم طبیعت نه لګي نو بیا یې لرې کولی شي. لکه داسې چې د یو زنانه اوس ږیره راوخیږي لرې کولی شي، یا برې ترې راوخیږي نو دا هم لرې کولی شي. والله اعلم.